د 15,000 طالب بندیانو د خلاصون په اړه تیرو 5 میاشتو کې د ولسمشر دریځ په ځلونو بدلون کړی. د ولسمشر دغه دریځونه څه ډول وو او څه لاملونه په هغې کې نغښتي وو؟ دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ له هوکړې وروسته د طالب بندیانو خوشي کېدو په اړه د ولسمشر دریځونو ته دغه راپور کې کتنه شوې ده. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه د تیر کال د کپر 10 په دوحه کې لاسلیک شوه او داسې پرېکړه وشوه چې د 10 ورځو په اوږدو کې به 15,000 طالب بندیان د هېواد له بندخونو آزاد شي. ولسمشر په هغه وخت کې د یادې پرېکړې پر وړاندې دغه ډول غبرګون وښود. هیچ نوع تعهد بر رهایی 50,000 بندی وجود نداره. ما بار این موضوع را به صورت شفاف با دکتر سب خلیلزاد و تمام مقامات دیگر شریک ساختیم. خو له دغه مخالفت 9 ورځې وروسته د سیاسي لانجو په لړ کې په هېواد کې د ولسمشرۍ د لوړې 2 مراسمه جوړ شول. ډیریو بهرنیو میلمنو او په ځانګړې توګه زلمي خلیلزاد د ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړ. نو له همدې ځایه و چې د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې د ولسمشر مخالفت پر موافقت واوښت. در این خصوص فردا یک فرمان صادر خواهم کرد که جزئیات این پروسه در آن شامل باشد. خوشبختانه به یک چوکات دست یافته ایم که در بدل رهایی زندانیان در خشونت کاهش قابل ملاحظه و قابل پیمایش رونما می‌گردد. تر دې مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ د انس حقاني خوشي کول په وار وار د حکومت سره کرښه یاده کړې وه، خو لږ وروسته بیا دغه کرښه هم له منځه ولاړه. انس حقاني خط سرخ حکومت افغانستان و مردم افغانستان است. حکومت د 400 طالب بندیانو د آزادولو په برخه کې مخالفت وکړ، خو ولسمشر غني د لوی اختر په مناسبت په خپل وینا کې د دغو بندیانو د آزادولو پریکړه لوی جرګې ته وسپارله. زه د دوی د خوشي کولو صلاحیت نه لرم. زه باید ملت سره مشوره وکړم. لوی جرګې هم په ډېرې اسانۍ سره د دغو 400 لانجمنو طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنې ته لبیک ووایه. زه به د 400 بندیانو د خوشي کولو حکم امضا کړم. خو له بل لوري لیدل کېږي چې طالبانو بیا د خپل دریځ پر وړاندې تر اوسه هیڅ نرمښت نه دی ښودلی او د هماغه 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتونکي دي چې نومونه یې حکومت ته سپارلي دي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي د طالب بندیانو د آزادولو په برخه کې د ولسمشر په دریځ نیونه کې عدلون بدلون د پوښتنې وړ بولي. یو دا دی چې دی دلته امتیاز طلبي کوي، دوامه خبر دا ده چې د خپل وخت اوږد کې په دې سره، درېیمه دا ده چې دی په نړیواله توګه دا تثبیت کړي چې دی ډېر اکاډمیک مخ ته روان دی. نیواله کې اما بهترین ملګری خرکار سو نه رښتیا درته او اما اماسونه ډېر خوښېدل، ام لرې له مخې نه مخرمې خوښېدل. ځکه متل خو د زده ده وایي موږ سره سمه سیالي مه کړه، موږ خر په ورې خېزونه.